السلام علیکم ګرانو کتونکو. سادات وایي د احمد قریشي قضیه په خپله تعقیبوم. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وایي د کرکټ لوبې د 12 کلن تښتول شوي افغان لوبغاړي احمد قریشي قضیه خپله تعقیبوي او په وینا یې د هر افغان ژوند ورته مهم دی او ژغورل یې خپل مسؤلیت بولي. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه د قریشي کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې پولیس به په دې قضیه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي. سادات ویلي انسان تښتونکی دی، دا تنکی لوبغاړی ورته له کوم زیان رسولو پرته ژر تر ژره خوشي کړي. د ده په خبره پولیس د انسان تښتونکو په اړه جدي دي او هیڅ رحم به پرې ونه شي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په وړوکي راشد ارمان مشهور دی، د کورنۍ په وینا یې د تېرې یکشنبې په ماښام د ننګرهار له سپین غر کرکټ اکیډمۍ نه خپل کور ته پر لاره و چې لا درکه شو. د قریشي تښتونکو د هغه د خوشي کولو په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر غوښتي دي. باید وویل شي چې څه موده وړاندې د مهسا په نوم 6 کلنه ماشومه چې د یو سراب لور وه له تښتولو وروسته انسان تښتونکو ووژله او وروسته یې جسد په کابل ښار کې وموندل شو.